که پیسه ګټل غواړي یا شهرت ګټل غواړي کنه، نو درې قسمه داسې کارونه دي چې هغه کوه کنه، نو انشاءالله ډېر تر زره به ته کامیاب شي او شهرت به هم ولري، عزت به هم ولري او ستا به معاشره کې یو عزت کېږي، خلک به د ډېر قدر احترام کوي. نو هغه کم کارونه دي ویډیو نه اوږدوم، مشورو در سره کومه کنه چې کم کارونه دي چې تاسو یې کوئ نو انشاءالله تاسو به ډېر زر کامیاب شئ. نمبر 1 چې کم دی کنه، نو تاسو به سحر وختي پاسئ. سحر وختي چې پاسئ کنه، نو لکه سحر کې چې رزق تقسیمیږي، نو چې ته ودی کنه او 9 بجو پورې او په 9 بجې را پاسې، نو آیا ته به څه کامیاب شي او پیدا به وکړي؟ ځکه چې رزق سحر کې تقسیمیږي، هغه که لږ وي او که ډېر وي، خو په سحر کې چې وختي پاسئ او مونځ کوئ نو انشاءالله تاسو به ډېر زر کامیاب شئ. ځکه چې ته سحر وخته پاسې او مونځ وکړې کنه او سحر کې رزق او خپل کار پسې وځې، نو الله تعالی به تا ډېر زر کامیاب کړي. خو چې ته ودی کنه، نو ته به الله تعالی څه کامیاب کړي او بل مونځ هم ونه کړي. نمبر 2 چې کم دی کنه، نو چې څوک په بل انسان چې کامیابیږي، لکه مثال څوک او ستا خپل رشته داري، نو هغې نه به نه جلس کېږي، هغه به پروموټ کوي چې بس الله دا کامیاب کړو انشاءالله ما به هم یو ورځ کامیاب کړي، الټه به د هغه د راغورځېدو کوشش نه کوي. نو کله چې ته دا کار کوې کنه، نو تا به ضرور یو ورځ نه ورځ الله تعالی یو مقام درکوي او کامیابی به دی. نمبر 3 چې کم دی کنه، نو دا هغه کار دی کنه چې لکه ته ستا خپله آیډیا چې کومه ده، لکه ته وایې چې په راتلونکي وخت کې به زه دا کار کومه منصوبه تیارې، نو هغه به هیڅ چرې هم د چا سره نه شیر کې. ځکه که هغه ته د چا سره شیر کې کنه او تا ته پرې پیدا کنه، نو بل کس به وایي چې دا مه کوه او دې کې به نقصان وکړي او دا خو داسې دی او داسې دی، نو ستا له به زړه مات کړي، مایوسه به دي کړي، هغه کار به پرېږدي او په خپله به ناکامۍ طرف ته لاړ شي. دا 3 قسمه کارونه کې په تا کې دا وي چې سحر وختي پاسې، د بل انسان نه جلس کېږي او خپله آیډیا د چا سره نه شیر کې، نو انشاءالله ته به ضرور یو ورځ نه ورځ کامیابېږي او خپل منزل ته به رسېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک هم ورکړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله میلاویږو به په راتلونکي ویډیو کې.